طالبان چې کم دی بس نور هم مست یو صبحي 8 بجې راوتی یو خبره خو وخت ډېر څه کله وی اوري تاسو دوه مطالبه وي یو 8 غنټې بجلی و یو اس ډي او ترانسپورت ټیک ده دوه پر ما تاسو زه به ډي 7 دې زنه موږ ریپورت لګو اکسین ته ولې ګوري اوس د اکسین څخه زما خبره وشولې هغه وخت 15 غنټې یاله چې 5 غنټې بعد دوه ورځې موږ بجلی درکو زه خپل به هابه درکوم 15 غنټې اوري اینه پس موږ رواني اسلام آباد ته راځو چې موږ څه اډر ملا شو موږ تاسو شر کې دا بجلی راکړل اوري مال 15 نه شپږه کاوري دا دوه ورځې به شپږ غنټې تاسو ته بجلی وچلېږي دوه ورځې اوري هغه نه پس چې کومه به شډول راډه شډول موږ تاسو ته پیډواسه کوی دا شډول لر دې باندې دا وکي امر تاسو مطالبه شپږ غنټې یو کا خبره کوو پلیز کړه څه کوو یا موږ طالبان دا صدر څه بتاو طالبان څه خبره ورو ساجد پیدا وی خاموش خبره ته وګ نو چې خبره کوي یو کس خبره کوي ټول ما کنه بیا خبره سره نه پوهه خاموش شکر الحمدلله دا څه چې مخ کو شډر وکړلو چې یاره اته غنټې یعنی خطرناک هو بیا هم اکسنس را زه ډېر حده پورې لاړلم پورا عزیزانو تاسو درد ما درد دی حقیقت تاسو به هر څه میایو هر څنګه به میایو خو ما ته ملي مشر قسم په خدای چې سبا اتو بجو نه لګی چې تاسو غلام دستګیر له لاړ شئ و دا علاقې بجلی غم وکړئ نو ان شاء الله هغه پره مونږ دنه بغیر تاسو د هغه نه بغیر مونږ پر سبا پره ټیم راغسته بلاول به سره ان شاء الله سبا په 2:30 بجې ملاویږي موږ د خپل علاقې خبره مته وړاندې کوو بل چې کوم د اکسنس سره موږ اوس خبرې وکړې ایسی سیکنډ ډېر کوشش وکړلو مانانه جی ټول وو ما پرسنل کې د شاته میډیا والا مو ریکارډینګ نه کړم وی ما ورته چې کوي وستر گنجاړي او قبل خان دي شپې غنټې بجلی نه غواړو کني په زوري لګاو دا صفه خبره ما کلیر کړ دوه ټوک الفاظ باندې کړه غواهان هم شته میډیا والا هم دي ریکارډینګ هم شته هر څه شته بیا هغه ویل چې ماته نیمه غنټه ټیم راکې دوه وی چې 15 غنټې هم دوه ورځې ما چې نه دوه ورځې بعد بازن ته عوامو لا بیا راځم او بیا به ماته چې تاله ما بل ورځ ټیم کړو د دوه ورځې ما ته وی چې بالکل د سره نه مانو شپې غنټې بجلی و دوه میاشتې مونږ په دې دوه میاشتې کې دا کومه مسله ده دا به مونږ یو هته رسو دا پراپر طریقې سره کاته غنټو تنګ کولای شو کني شپې خو خامخا ده نو بیا یو نه بعد 20 منټ بعد یک ټلیفون راوکړلو چې بس ټیک شولا شپې غنټې بجلی تاسو خبره ټیک ده خو په دې درمیان کې و تاسو ام پی ایس ای سی سی ډی سی سی و ته پخپله دا بر اسره چیف لازم و تاسو هم پخپله د عذر پیش کو یو په ما باندې ځاني کار نه کیږي د دې خبرې ما ته و چې تر تا ټیم خویا مونږ به ټول اسره لوډ شو الته کې ای سی سی بم وي ډي سی بم وي ام پی ګان بم وي زبم دې کمیټې والا موږ سره مرګري چې هغوی ته پته ولګي چې دوی دا کومه وعده کړې وه دا یې پوره کړل او هغه ځیله را سره لاړل او خبرې واوري او دا ټوله کیسه به تاسو مخامخ هغه شي نو اوس مونږ په شپې غنټې بجلی کړله و ان شاء الله مونږ کوشش دی چې دا مونږ فارور همیشه دپاره دا شپې غنټې وچلو وروره یو زه چې خبره ختم چې کومه تاسو شپېږو غنټو هغه وښیله بیا مو ته دا مو وویل ما چې که زړه م ښه وي او که بد وي زه هلته کښېنم که هفته مې لګي که میاشت مې لګي دوی به هم راسره وي که د اورلوډ وجې نه خو ټیک ده مجبوري منو او که نه نور زیاتیت کوو نو دا شی موږ نشو برداشت کولی عوام ما عوام دي ما مټې دي زه عوامو په درد موږ یو لږ بیلیږو سره لږ بیلیږو چیرمن صاحب موږ خپله